کوشش دا کوو چې هلته موږ لوډ شو نو کوم هلته دغه ایښی شوی دی د یحیی شهید هغه تاسو ته مونږ برای راست وښیو تاسو یې مونږ سره ملګرو چې پاوربینک هلته پاوربینک د کوم نوشته مو ولا پاوربینک زه سره نوتی نه نوتی نه خو سره نوشت نه پاوربینک چې در کو زه نه یم تعلیم دی وای بل څه نه نه هغه هم نو شی مفتی قبله دلته ودرېږه لایو خپرونو کې جب مولانا صاحب خطر ولا څو دي قدرمنو دا وخت موږ سره مفتي صاحب دی او اندوزګل صاحب انشاءالله دغه خبرې تاسو سره شریکوو قدرمنو په هغه مهال وینو یم چې د شهید یحیی ماشوم لاش نه ریکور شوی دی دلته سره مولانا شمس الدین چې کوم دی الحاج شمس الدین صاحب بسره هغه هیروز هغه نوجوانان خلک سره موجوده دي چې کوم اپریشن دلته لیډ کړو الحمدلله نن په کامیابۍ سره قوم له یوښودل چې بغیر د حکومت د وسایلو پښتون قوم او افریقایي قوم هم به تور دی او دغه شان د کور نه کوی شي نو اول به موږ تفصیلات اخلو د مولانا صاحب نه چې هغه په دې اولې سره سوی او د اپریشن په کامیابېدو باندې دغو خلکو را څه پیغام ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم دا واقعه چې کله وشوه یقینا ډېره دردمنه او انتهایي سخته واقعه وه دا باندې ټول قوم او ټول خورې خلک چې وو ماشومان ځوانان بوډاګان زنانه ټول په تکلیف او په غم وو نو د الله رب العزت د طرف نه داسې واقعات وي انسان خوښه به نه وي خو زه بیا یو ځوانانو له یو مشرانو له خراج تحسین پېښ کوم پاکې ما سره یو مشر اندازوله جي صاحب او داسې د قسمت ورور نور چې څومره د ریسکي ولا مشران دي او داسې تحسین چیرمین مفتي محمد کفیل صاحب او سوشل میډیا ورکران شو سیاسي جماعتونو مشران دغه ټولو له خراج تحسین پېښ کوم چې دومره سختترین اپریشن دې وکړلو چې دا تاسو 15 دن پرې اپریشن وشولو او نن الحمدلله هغه د قوم بچی چې وو د یو غریب سړي مصطفی چې په سترګو معذوره هغه بچی چې هغه لاش یې ریکور کړلو او هغه خپلو وارثانو یې لاش حواله کړلو او اوس یې باقاعده تدفین روان دی نو زه وایم چې مونږ خپل انتظامي اډمنسټریشن او ګورنمنټ له پکار دي چې دا کوم ټیم د اندازګل سره چې کوم ټیم لاندې کار وکړلو دغه په نګرانۍ سره رسي چیرمین صاحب مفتي محمد کفیل صاحب نو زه وایم چې دغو له بلکل هغه تم وایي جرت پکار دو تم وایي امتیاز ورته پکار دو چې هغوی یو اپنی مدد آپ کې تیښت حالات یې روپېده وکړل او بیا داسې بهترین پلانینګ سره په مکې نظم باندې دغه لاندې ګهرۍ ورسوله او نن الحمدلله هغه لاش برآمد شو او د اپریدي د هر سړي زړه نن الحمدلله په سکون شو چې د قوم بچی کوم ځمکې له غورځېدله او نن الحمدلله هغه وارثه وله حواله شو نو زه د پریس کلب والا له سیکیورټي فورس پولیس والا چې کوم تعاون وکړلو هغو تمامو مشرانو کشرانو ځوانانو سوشل میډیا والا سماجي خلکو د ټولو بیا ریسکي والا خصوصا د هغه ټیمونه چې 24 غنټې کار کول هغو ټولو نه زه خراج تحسین پېښ کوم او الله رب العزت د آینده دپاره داسې واقعاتو نه د پاکستان د هره خوره محفوظ وساتي اندوزګل صاحب اپریشن دی پهله سټارټ نه سټارټ کړی و اول خو کوم نه دا واضحه کړه چې دا ټوټل څومره مطلب د قوی و او دویم دا وایي چې په کوم سوچ یې شروع کړی و د کمیوبې یا خلکو له داسې یو د زړه تسلي ورکول یا ګازا کې په ګهرایۍ کې پروت دی او بیا هغه په یو تنګ ځای کې پروت دی چې په باندې مو خپل وس وکړو او مور او چپ نه کړلی شو نو دا چونکې دا
چلیدلی و نو د هغه مثال د تانک زوی روځي نو هغه تانک زوی نه به مو دا بچی څنګه وروغلو د هغې د بعده دا میشن د مو په ذهن کې دا ایډیا وه بیا د هغې نه بعد خو د مشرو مخې له یوړله او د تحکیم اختلا چې دغه یې اویلیبل طریقه ده دا دوک دا که د زړه نه دا غم به د موږ په بل شي باندې سپک نه شي بغیر د دغې خبرې نه چې د لاش ټیک تو چې ټیم به واخلي خو یوه کنفرم خبره به وي چې څنګه دی د الله د طرف نه دی د بنیادم د طرف نه زیاتی به ورسره نه کېږي او دا به موږ په لاسو باندې که خیر راخلو داسې میشن شته خو ټیم به غواړي د 12 نه تر 15 ورځو پورې زه د هغو مشرانو قدر کوم چې هغو مشرانو سره خپل میټینګ کې باندې وکړلو او هغو زموږ دا میشن کېښولو هغو ریسرچ کړلو او هغې په دغه میشن باندې هغو موږ اپروو راکړو په دا کې شاه فیصل استاد هم دی کفیل مولانا دی شمس الدین صاحب